چې کوم سړی سحر سنت پکور کی کوي دا صحیح حدیث ته د دې معمول شروع کوي کور کې لک اعمال شروع کوي چې کوم سړی سحر سنت پکور کی کوي او دسو کی سنت کور کیو کیو جمعات ته فرض مانځل راشي وای چې کوم سړی مستقل سنت سحر پکور کی کوي نو یو به الله د رزق فراخه کوي په دې کور کې به رزق فراخه کوي په دې کور کې به د رزق تنګي نه راځي زنوامه امام الانبیاء فرمایي دویم په دې کور کې به جګړې کمی شي د ښځې خاوند اختلافونه نه دي دا جګړې نه دي دا به کمی شي چې کم سړی کور کې مستقل د سحر سنت کوي دریم اخره خاتمه به الله په ایمان نصیب کوي دا د امام الانبیاء د خولې وینا ده سحر سنت کور کې کوي رزق پہ پراخه کیږي جګړې به کور کې کبیږي او الله به اخره خاتمه په ایمان نصیب کوي پلارانو میندو کور کې تهجد کوي چې دا بچی ما واز اوري چې بچي پډډه اوړي چلته پلار په تهجد ولاړي چې بچي پډډه اوړي چې موري په تهجد باندې ولاړي میندو سوال درته کوم سوال درانه لباسونه په ځان راواړوي د بچو لک فکر شروع کوي دا بچی ډیر بے حیا شوی دی دا بچی ډیر بل طرف ته روان شوی دی مورې ستا د تربیت ضرورت ته ما سره زه خپل کوشش کام په مدرسې کام په جماعت کې کم په منبرې کو په محراب کو خو پلارانو میندو تاسو را سره لږ مرګتیا وکئ درون درون لباس درنې بورقې او درانه پړوني په ځان راواچوئ چې وجودونه م نه ښکاري د وجود موټاواله او نریواله نه محسوسیږي چې هغه نارینه ته پکې کشش نه وي نارینه ته پکې میلان نه پیدا کیږي ډیر کارونه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغې نارینه باندې د الله د طرف نه لعنت وریږي چې هغه د زنانو سره مشابهت اختیاروي زنانو په شان لباس او د زنانو په شان چال چلن او په هغې زنانم 24 غنټې لعنت وریږي چې کومه زنانه د نارینه په شان پیشن اختیاروي د نارینه او د زنانو به د یو بل نه لباس جدای پیشن به جدای پیجنده بشي نن مونږ کوم طرف ته روان اما و عزت خان استاد صاحب بل ورځ خبره کوله وي د یو ملک خبره یې کوله چې یو هندوم وفات شوی او مسلمان هم وفات شوی دا خلق پکې پوه نه شو نو هندوان خو هندو سیزي او مسلمان خو مونږ دفن کوو که نه نو وایي د هغې مسلمان د هغې هندو په ځای هغه مسلمان وسیزو او هغه لاش چې د هندو راولېږه مسلمانانو نه هغې وایي چې دا خو زمونږ هغه مړی نه دی هغه مسلمان یې سیزلی و او هغه هندو مسلمانانو له راولېږو دا وجه څه وله که دا څه وجه وشو وجه دا وشوله چې د دې مسلمان په مخ د مسلمانۍ نښې نه وي موجود